عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله روژه ماته کړه و به یې ویل: تنده ولاړه، رګونه لامده شول او اجر ثابت شو ان شاء الله.